درمنو سلامونه او احترامات. منګه د اشنغر په زرخیزه خاوره باندې ولاړو. دا اوس د پګن میاش په ختمېدو باندې دا او چتر په شروع کېدو باندې دی. د 400 اخري غاڼې چې دي هغه په خپل رنګ کې په خپل شکل کې دي. یو پیغام ډېر زیات مهم دی. دا د سپرلي ورځې شپې دي. هر کس ته پکار ده چې یو کس 15 بوټي کم از کم ولګوي. دا کائنات به ښکلی کوو. حاجي صاحب را سره ولاړ دی، ډاکټر صاحب را سره ولاړ دی، خورم د مڼې نه یو شپږ اته چکونه ووال، پي ایس صاحب را سره ولاړ دی. راشده مڼه په ګز لاس خوري که په ښي لاس باندې ښه دی ویډیو کې دا ګز ښکاري هسې نه چې بیا د باندې لوی تنقید شروع شي. زموږ سره ډېر محترم زموږ بل یو ښاغلی مشر ولاړ دی، جهانګیر شاه صاحب را سره ولاړ دی. راشده ګاڼۍ له به ځو نو د ګاڼۍ نه مخکې د اشنغر د ګوړې نرخه یو چوته ټپاو کا او د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې قک جانان ما کویدن کوینا الله دې قک جانان ما کویدن کوینا. ډاکټر صاحب راځي، حاجي صاحب راځي. زمونږ ډېر محترمین ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې دا اخري د ګاڼو ورځې شپې دي که نه؟ زما په خیال ګرمي شروع کېږي ګاڼې په یخنۍ کېږي که نه د دسمبر پورې وي او دا خو اوس بس اخري دی بالکل. اندازه به څه دی ګاڼې به څومره په دې 400 به خاوره بزنس کړی د خلکو په اقتصاد کې به څومره کردار لوبولی؟ دلته کې خو یا یو دغه خبره ده ډېره 400 کې خو دوه شیزونه دي، یا غني دي یا غني دي. داسې ده چې زموږ خو لکه مطلب دا د غني د غنو نه علاوه بس کیش کراپ شته دی نه. بس غني چې کوم دی نو غني دي او غنم دي. لکه اوس غنم تاسو ګورئ دا اوس خلک په چې کوم دی نو دا ګیر چاپېره شروع دي. صحیح. حاجي ولی الله صاحب را سره هم دی، ډاکټر صاحب دیو سره به زه خبرې وکړو. حاجي صاحب موږ د خلکو ته همیشه دا خبره کوو چې پښتنو ته اوس د روزګار د معاش د کار د اکانومي د بوسټ کولو ډېر غټ ضرورت دی. تاسو په بزنس کې ډېر لوی کار کوئ، شکر دی خپل ټاونز ډیولپ کړي دي، پښتنو له په زرګاو خلکو له روزګار ورکړی دی. څنګه دا امکان موږ را جوړولی شو چې د اشنغر چې دا ګوړه ده دا په صحیح طریقې سره جوړه شي، مارکیټ کړی شي او د دې خلکو پوره اقتصاد پې ودرېږي؟ تاسو څه نظر لرئ په دغه اړه باندې؟ نن سبا خو ګوړه عام خلک ډېره زیاته استعمالوي د چینې په مقابله کې جی، ځکه چې هغه هر چا ته پته چې کیمیکل سیزونه دغه پکې او دا یو نیچرل شی دی. نو دا د اشنغر ګوړه خو هسې خلک ډېره زیاته خوښوي او زما په خیال دا خو ډېر نقداور فصل دی د دې علاقې دپاره. نو او ورځ تر ورځه دا ځکه ښه کېږي چې اوس دی کې لکه قسمه قسمه مسالېدارې ګوړې ډېر په نوې بزنس طریقه باندې بالکل ښه پیکینګ یې کېږي. ځکه چې ما یو پیره لاهور کې ګرځېدم نو داسې دا ګوړه مې خوښه شوه ډېره زیاته. نو چې ما راوایسته د دې 400 یو دغه و که نه نو ډېر دومره ښکلې پیکینګ و چې لکه سړي وی چې یو ډېره زبردست قسمه متیایي ده که نه. سر صاحب لا خبره هم کوي خو زه دا وایم که نه چې دا چاکلیټ چې کوم خلک لکه موږ په دنیا کې د ټول زیات لکه خو چې ډېر خلک خوښوي هغه چاکلیټ دی که نه. بالکل چاکلیټ ډېر دا چېرته په صحیح طریقه سره مارکیټ شي نو زما دا خیال چې دا د چاکلیټ نه ډېر بزنس کولی شي. بالکل هغه ګنی چې ولړې په هغه پور کې او په هغه خانه کې څنګه مسالېداره ګوړه چیړ او دا دې کې ډېر قسمونه دي ویرایټي دي. ملګرو مخکې ځو موږ سره اوسئ دغه ټول عمل نه به خوند اخلو. دا آخري ورځې شپې د ګاڼو هاي وایي چې یو ځلې بیا په دې لار راشه او مدام به نه وي نړېدلي دیوالونه اخرني پورونه اوسي. نو مخکې ځو موږ سره اوسئ. او قدرمنو دا تاسو کدی شئ بابا ګله سلام علیکم. بابا جانه دا څنګه چل دی؟ دا ګنی د په هغه دغه کې ولاړو که نه هغه خانک کې خاو د دې نه داسې چړ غونې جوړېږي. دا ډېره مشهوره ده د دې ځای که نه. موږ هم ګاڼې د ډېر لرې راغلي وو چې دنیا ته ستاسو د دې ګاڼې یو پیغام ورسوو. چونکې اخري ورځې دي د ګاڼو نو په دې وجه باندې دا ګوړه لکه مطلب دا دی چې بیږي که نه جي موږ لکه دې مټیریل نه استعمالي دا پیور ګوړه ده. صحیح ده جهانګیر شاه صاحب صحیح ده. قدرمنو زمانه سړي لاړو دا تاسو کتی شئ دلته دا یو ډېر لوی پوګ ورځېدلی دی دا دې ورپسې کوي په دې او دا اخري ګاڼۍ ده اخري غني دي. پیسې بچه قدرمنو چې لکه راشده بچه غني راوړئ او قدرمنو دا اوس هغه شیبې دی چې موږ راورسېدو. خورم شی پخېږي ګاڼۍ هغه پکې لړه ډاکټر صاحب ماله دې لږ چیړ راکړه. قدرمنو دا تاسو کتی شئ دا پورې یو خانک ته نوی پور را روان دی او دا یو پور ووتو. دا دې وخت کې اخري ګوړې دي دا بالکل پیور او سوچه ګوړه پاتې ده. دې کې هیڅ قسمه ملاوټ نشته دی. دا بیخي پاکه ده. دا پکې اوس ګنې لړلی کېږي. هاي راشده مه کوه ستا واده نږدې دی مه کوه جامې دې څخه دا راشد چې کوم دی نو د
دې شي ته څه نوم وایي راشده دې ته چیړ وایي نه چیړ دا په څه شي چې دی راواغست یاره رمبې رمبې دا رمبې دی خورم څه شوې خورم راشه دا رمبې دی او اوس به مونږه دا چیړ خورو دا نوی پور دی او دا روله قدرمنو جی ما وجی سے ته څه ویل غواړې راشده څه شعر څه ټپا څه شی شریک کا نو حمزه د خپل اشنا پر د خوږ اشنا بر د صفت کومه حمزه د خوږ اشنا پر صفت کومه ګوړه چې له هر ډډې سکینو خوګوي واه 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 او ټپا به کې راشده کنه نو اسه خوګه ټپاو کې یا ګوړه وخره ټپاو کې چې خور خله دې چیړ دی وجی سے نو دا ټپا خو بنورم فن ناکشي ځه ارشاد خله نشم وازو جامې دې ون خدي دغه سوي چې سم دا ټپکې د جنې بوخله کې ودا کې دې غاړو ته داخله سه و مروړې کنه نو دنا غټه په دغه شیدې راشي وي یا قربان راشه دې ارشاد دا زمونږ یو ورور راغی دا کاکا جی راغی دلته تاسو کته شي دا کته پته واړه هم د څنګه یې خی ګوړه خوري ته ګوړې نه زړه غړو به شوی دی راشد ما خیال ستاره غاخونه وکولو نشي السلام علیکم کاکا جی خی ټیک ټاک خوشاله سوکاله آها اشره جامې دي انخدي دي په وړالای کوم چې ارشاد دالای کوا یپ ما مې نورا رسی گئی آها او نن می ډولې د کلی منځ کې تیروینا او یو دی وی بل دی وکړه او در باندې پریوزا دروسته ډولې لړونا او به مناسبه را تخکاری او د ډولې مخیلم مرازم یانا او د جنازې بازو منیسا او چرته به ما پلاس کې لاس درکړې وینا او خلې د وینو ډکروړه او جینې په یار پسې بمړي خړل دینا او جانان مې زیلې د زړه پریکړې او لکه نختر په چورلې دوز مکه لزما کیسه د پاره شي آها ګیر نه خرات کیدا او کیدا او پرون می بل سوپی ته جپر سره لاسونه او لاګې دونا نور پچینارونو او لاګې دونا نور پچینارونو او راوړه مال ګل 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 راوړه مال ګل 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 او لاګې دونا نور پچینارونو قدرمنو ارزه کومو د ژوند یو خوشحالي را جوړه کړې وي دا کتې پته بچوړم خوشاله شو دلته چې کوم دی ملګرو دا غنی لړی را لړی دی هم خوشاله شو دا ژوند ډېر ښکلی دی ډېر خوشاله دی زمونږ کلیوال ژوند دی بیخي سوچا خالص کلیوال رنګونه دي دا اخري غنی پاتې دي او دغه د غاڼو دغه سلسله به په اشنغر کې پای ته رسي اشنغر چې په هر حواله سره ډېره زرخیزه سیمه ده لوی سیاسي مبارزین لوی پوهان دانشوران ساینسدانان ډاکټران انجینران یو نیم اټ د ژوند د کمې شعبې یا بخش سره چې تاسو تړون لرئ نو په هغې کې به خامخا د چارسدې د اشنغر د دغه زرخیزې خاورې په یو نه یو حوالې سره څه نه څه فکرونه شریک وي او بل طرف ته زمونږ د اشنغر هغه زوړ کلتور هم هغسې خالص او سوچا ژوندی دی دغه د ګوړې د غاڼۍ نه د نن دا ولاګ داسې په ټوکو ټکالو کې بې تکلف انداز کې پای ته رسي او د پای سره دوه کتې پتې ماشومان دي هغه ځای نه را روان دي دا زمونږ د پښتون وطن مستقبل دی خدای دې وکړي چې دا ډېر روښانه وي ډېر ښکلی وي بچی د سکول نه قلار نه شي زه به پردۍ جامې ګنډم تا به ساتمه زه به لاړ شمه د دې چیړ نه به یو شوړه وخورمه او تاسو هم په لوی الله سپارم